السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر دا یوسلو اتوشتم، آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ دماڑی عزت مند اوریدونکو، دا آیتونه هم د غزوه احد په باره کې دي۔ اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی لیس لکا من الامر شیئن، نشتا تا دا پارا دا فیصلے کولو پا اختیاراتو کی شیئن سحسا اختیار دا اللہ دا۔ اصل خبر داوا چی پا غزوہ احد کے نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف ورسېدو۔ نبی علیہ السلام غخونه مبارک پکې شهیدان شول، په سر باندې سخت زخم ولګېدلو او زخمی هم شولو د نبی علیہ السلام جسم مبارک۔ صحابه کرام هم پکې ډیر شهیدان شول، نو هر طرف نه نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسېدلو۔ نو نبی علیہ السلام و فرمایلو چې هغه قوم به څرنګه کامیاب شي چې هغه خپل پیغمبر زخمی کړلو او ورسره بدعا هم وکړه۔ نو الله تعالی دغه آیت نازل کړلو چې بدعا زکه خانه ده چې اومدو کافرانو کې به اللہ تعالی چاہتا ہدایتوں کی، لکا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے پا غزوہ احد کے د کافرانو طرف نو خو اللہ تعالی ورته ہدایت وکړلو او رستو بیا اسلام قبول کړو او ډیر زیات جهادونه وکړل، غزاګانې وکړلې۔ اومدارنګه ابو سفیان چې دا د کافر شتو دا ورکی کنه ډیر دا ورکی، چې دا د کافرانو په دیجه کې مشر او سردارو، خو الله تعالی بیا د مکی په فتح غمو کې باندې ابو سفیان ته هم هدایت وکړلو او اسلامی قبول کړلو۔ دا چې نور ډیر کسانو پکې چې هغه رستو به اسلام قبول کړي دا۔ نو الله ته فرمایي چې لیس لکا نشتا تا د پارا من الامر د فیصله کولو په اختیاراتو کې شیء صحیحا او یتوب علیہم، یا به معاف کی اغوی اللہ تعالی، او يعذبهم یا عذاب ورکی اغوی تعالی تعالی، فانهم ظالمون، بس بشک اغوی ظالمان دي۔ مطلب د دې اومدغه دا چې په دې کافرانو کې به الله تعالی بعض خلکو ته هدایت وکي، نو الله به معاف کی، او بعض خلک به د کفر په حالت کې لاړ شي، نو اغوی ته الله پاک به عذاب ورکوي، ځکه چې هغه د کفر په حالت کې مړ شوی دي۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، او الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي۔ الله د پاره دی مطلب دا ده
چې پزمکی او پاسمان کې چې څومره مخلوقات دي څومره شیونه دي د الله پیدا کړی دي او الله تعالی سره اختیارات دي د دوی په باره کې رزق دوی ته الله ورکوي او د دوی مرګ د الله په اختیار کې ده یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله تعالی چاته چې خوښي ويعذب من يشاء او عذاب ورکوي چاته چې خوښي والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې دا او رحم کون کې دا یعنی الله پاک چې دا دې ته چاته خوښي نو عذاب ورکوي هدایت خو دی الله په اختیار کې دا نو کچا تعالی هدایت تو نه کی نو ظاهر خبره ده دې د پاره به عذاب وي اومدارنګي کچا تعالی تعالی به هدایت تو کی نو الله تعالی بغا وبخي نو اصل کې دیږي کې سوال پیدا کیږي چې هدایت د الله په اختیار کې دا نو بیا په خلقو کې څه ملامت تا ملامت دادا چې کله یو انسان د هدایت طلب کوي کله یو انسان سره احساس وي چې زه الله څه د پاره پیدا کړم نو الله تعالی هغه ته د هدایت لارې کولاو کی بیا خو کيو انسان به حسدا او مسلسل په گناهونو کې په شرک کې په کفر کې لاګیا دا او بالکل دا احساس سره نه کیږي چې د ازمکا د کائنات د دې مالک څوک تا د ماته رزق څوک رکړي ماته صحت چاره کړي دا ماته ژوند چاره کړي دا نو دا احساس چې سره نه کیږي نو الله تعالی د څه کسته بیا هدایت نه کوي چې کله څوک د هدایت طلب نه کوي والله غفور الرحیم او الله تعالی بخون کې او مهربان ده اوس ترجمه ته متوجه شو لیس لکا نشتتا د پارا من الامر د فیصله کولو په اختیاراتو کې شیء صحیحا او یتوب علیہم یا بماف کیا غوی الله تعالی او يعذبهم یا بعذاب کیا غوی تعالی تعالی فانهم ظالمون بس بشک اغوی ظالمان دي ولله والله د پاره دی ما اغت فی السماوات چې پاسمانونو کې دي وما اغت فی الارض چې پزمکه کې دي یغفرو بخنه کوي لمن اغه چال را یشاو چې خوښي شي الله ويعذب عذاب کوي الله تعالی من اغه چاته یشاو چې خوښي شي د الله والله الله تعالی غفور الرحیم بخون کې او مهربان ده الله دې په دې سبق باندې متپویا الله تعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین